روان یو تبلیغ مرګري خال درومي چکرو ته ځي سوات لځي مری ته ځي تیرا لځي خو الحمدلله دا مرګري سره کینو کا ډېر سکون دی مونږ ته ډېره خوشحالي مونږ ته محسوس شوه. السلام علیکم ملګرو حکمت جان ما دا وخت په کوم ځای کې حاجي صاحب لاچې بازار کې یو ماشاءالله تاسو کته چې ما لاس کې چې کومه دا پیکوړه اصغر لاله دا مشهور یې کنه ډېرې دا د لچې مشهور چې کومه غوي پیکوړې ماشاءالله ډېر خوږم دي موږ خوړې دا سې لکه مایان بالکل خوند ډېر مزیدار دی چک دی ولګوا ماشاءالله ماشاءالله فرست ټایم یې خوري موږ هم پهلا ځل دی او دلته راتګم پهلا ځل دی خوږې ډېرې روان یو تبلیغ مرګري خال درومي چکرو ته ځي سوات لځي مری ته ځي تیرا لځي خو الحمدلله دا مرګري سره کینو کا ډېر سکون دی مونږ ته ډېره خوشحالي مونږ ته محسوس شوه. نو مخکې هم زه نور ځایونه هم ورته یو ملګري و چې دې ځای چې کوم دی پکوړې ډېرې زیاتې مشهورې دي نو ملګری هم دی نو دنه به هم خبرې اترې کوو دا پکوړې بخیر ساجي څنګه صحیح دا راته ووایه چې دې ځای څه مشهور دي یار دغه زیږي دغه پکوړې مشهور دي نه مړه او یو دغه پتیس ها دې څو قیمت یار څه رئیسه دا 500 روپۍ کیلو ده نه مړه ها خدا کې څه ساچ یا دا ډېر خوږي مزه کې دغه پیاز وي بیسن وي ها نور دغه مرچ دنیل دغه حساب کیدا ورګه جوړو نه مړه مزه پوګو باندې مشهور دي او دا راته ووایه چې کوم ځین نه خلک کړي او کوم ځین نه هلته خلک در راځي ځلې څومره علاجي دي روټو دغه لګي پکوړو باندې بند شو غرق شو ډومیر شو موږ مزه پرې لري پرې نور خو پرې چې کراچۍ ته وړي ها خبر نه راغله اوس موږ په خبر نه راغلو موږ دلته وخوړیا او اجمل بھائی تاسو څه دا پکوړې تاسو وڅکه تاسو دې مبارک څه وایي ولا چې داسې ځای کار نه چې موږ د مرګري ویل جی چې پکوړې سیټ لا سیستم مو چخېږي چې دا لاچې پکوړې چکېګا ماشاءالله ته په خوان مو نه سم کېږم نه خبره نه چې حضرات لاله دې چې په خوان کې پوهېږم نه نو دله جګړه نه او خبرې کولې خوان دی او چګلو مزیدار دا موږ دی وخت کې د لاچې مین بازار کې ولاړ یو او تاسو زموږ ویډیو مخکې کتل زموږ چې کوم د پکوړو را ملګری دی نو ماشاءالله ډېر مهنت کوي ډېر زبردست ځایګداري پکوړې نو تاسو موږ د پکوړو دا پیغام درکو چې لاچې ته کړم راشي نو خامخا دا پکوړې وخورئ یو ځل پاسنوم دې څه چې دلته خل لذي ماشي ادنان دی عدنان څه ټیم پورې راوځو په وختي هغه چې بجې دا وایي دا ډېر ټیم پاتې نه لګي کوم دیګر چلاړو څه ټیم ختم څه ټیم ختم دی او اکثر مدیګر پورې دا 5-6 بجې پورې نو خلاص تاسو مزدوري کیږي الحمدلله شکر ده کیږي خوشاله لین دی پکې روان دی الحمدلله امیر صاحب مخکې به چرته ځو مخکې ان شاء الله موږ روان یو دا اوس چې کوم دی لاچې بازار دی پسې بیا مخکې کرک دی صابر آباد علاقه او صابر آباد نه مخکې بیا شکردرې سره موږ تاویږو کالاباغ ډېر طرف ته تقریبا 32 کیلومتر فاصله موږ ان شاء الله نو بیا هغه نه مخ پاتې ده ان شاء الله تاسو خوشاله اوسئ زموږ ویډیو په خوښه شوله مخکې شیر کړئ ډېره مننه